سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باور لټون یوټیوب چینل له طرفه هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. دا د بینانس د زده کړې اړوند دوهم درس یا دوهمه ویډیو ده. په دغه ویډیو کې موږ او تاسو د بینانس اړوند د بینانس ډیشبورډ او ترڅنګ د بینانس اړوند په مهمو اپشنو باندې خبره کوو او همدا درپېژنم. په تېره ویډیو کې موږ او تاسو د بینانس اکاونټ جوړ کړ، خپل ځان لپاره وریفای مو کړ. که چیرې تاسو یا د ویډیو نه وي لیدلې، دلته تاسو راسئ چینل ته او دغه ویډیو وګورئ او خپل ځان لپاره د بینانس اکاونټ جوړ او وریفای کړئ. همدارنګه که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې کلیک واخلئ. او که چیرې غواړئ موږ سره په ټلیګرام چینل کې ګډون وکړئ، راسئ په دې سی مور اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې دوستانو زموږ د ټلیګرام د چینل لینک شتون لري، کولی شئ د لینک څخه استفاده وکړئ او زموږ چینل کې ګډون وکړئ. نو راځو دوستانو پر ویډیو باندې پیل کوو. تر ټولو دمخه به تاسو راسئ دوستانو په خپل موبایل کې بینانس اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې تاسو بینانس راخلاص کړئ، دې سبب به په دې ډول وي تاسو سره. دا به تاسو څنګه پرو ورژن ته بیا واړو. لومړی راځو په دې پروفیل باندې به ورته کلیک واخلئ او دلته بینانس پرو باندې کلیک واخلئ ترڅو پرو ورژن ته واوړي. ګورئ دوستانو اوس د بینانس اړوند ټولې اپشنې موږ سره راغلي. یو ځل بیا دوستانو راځو دلته په دې خوا کې کوم پروفیل اپشن ده، پر همدې باندې کلیک اخلو. په دې کې دلته دوستانو موږ تاسو سره لومړی بینانس آی ډي د دې اړوند بشپړ معلومات در کوم. خواته کوم اپشن چې دا کلیک کوو، دلته راځو دوستانو په دې پنسل آیکن باندې به ورته کلیک واخلئ. تر ټولو دمخه به تاسو د خپل نوم ایډیټ کړئ. تاسو نوم مثال دلته غلط لیکل شوی وي، تاسو به راسئ خپل نوم به ایډیټ کړئ، په درست ډول به یې ولیکئ او بیا به پر سیف اپشن باندې کلیک واخلئ. دوستانو کله مو چې خپل نوم ولیکه، بیا به سیف واخلئ او دلته به کنټینیو اپشن کلیک کړئ. دا د دوستانو زموږ نوم اوس په درست ډول سره ولیکل سو. له دې څخه بیک وروسته راځو. په دې ځای کې موږ تاسو سره بل بینانس آی ډي ده. د بینانس آی ډي د کاپي کولو لپاره پر کلیک ور باندې واخلئ، دا تاسو سره کاپي کیږي. موږ تاسو کولی شو د بینانس آی ډي د لارې خپل بینانس ته کریپټو کرنسي راولیږو بغیر د کوم فیس څخه. کاپي کولو لپاره خاص ور باندې کلیک واخلئ، کاپي کیږي تاسو سره. په دې ځای کې موږ تاسو سره بل اپشن ده سیکیورټي. ګورئ دوستانو که چیرې تاسو پاسکي نه وي اډ کړي، لومړنی موږ تاسو سره پاسکي بایومیټریک ده. راځو همدې کلیک کوو. تاسو به د موبایل فنګر لاک یا د موبایل سکرین لاک ورسره اډ کوئ، بل څه مه اډ کوئ. کله چې تاسو په اډ پاسکي باندې کلیک واخلئ، کولی شئ د موبایل فنګر لاک ورسره اډ کړئ. بل دوستانو اتنټیکیټر اپ ده، دا هیڅ کله مه فعالوئ. که چیرې تاسو فعال کړئ او تاسو څخه هغه وسیله یا هغه اپلیکیشن ډیلیټ سي، نو تاسو بیا نه شئ کوئ خپل بینانس اکاونټ راخلاص کړئ، یعنې تاسو ته بیا ډېرې ستونزې پیښیږي. نو کوشش وکړئ چې دا مه فعالوئ. بل دوستانو موږ سره ایمیل ده. که چیرې تاسو ایمیل ادرس نه وي اډ کړی، همدې ځای څخه یې اډ کولی شئ. او که چیرې غواړئ بدلون پکې راولئ، چینجز پکې راولئ، نو د پنسل آیکن باندې کلیک واخلئ. تاسو کولی شئ خپل ایمیل هم بدل کړئ، همدارنګه پاسورډ ته هم تغییرات ورکولی شئ. فون نمبر دوستانو ډیر مهم ده. که چیرې تاسو فون نمبر نه وي اډ کړی، تاسو به راسئ پر فون نمبر باندې به کلیک واخلئ، د موبایل یو فعاله شمېره ورسره اډ کړئ. څنګه اډ کوو؟ کله چې دوستانو تاسو په فون نمبر باندې کلیک واخلئ، په دې ځای کې دوستانو تاسو سره یو اپشن وي اډ فون نمبر. ما ورسره الریډي اډ کړی ده. تاسو به خپله شماره ورکړئ یا د شمارې تاته د کوډ لیږل کیږي، همغه کوډ به راواخلئ، د وریفیکیشن ځای کې بیا پیسټ کړئ، نو ستاسو فون نمبر به ورسره اډ سي. دا ډېر مهم ده، حتما یا کنیکټ کړئ ورسره. بل دوستانو موږ تاسو سره په دې ځای کې یو اپشن ده ټویټر. کولی تاسو خپل ټویټر اکاونټ ورسره لیکئ. همدارنګه که چیرې تاسو بل بینانس آی ډي لرئ، هغه هم کولی شئ د سویچ اکاونټ د لارې ورته لاګین کړئ. او که چیرې غواړئ خپل بینانس لاګ اوټ کړئ، د همدې صفحه کې دا اپشن هم شتون لري. د لاګ اوټ اپشن د لارې کولی شئ خپل بینانس لاګ اوټ کړئ له دې صفحې څخه یا له بینانس اپلیکیشن څخه. دې څخه دوستانو وروسته راځو، دلته نورې اپشنې هم دي، دا درپېژنم. کله چې موږ تاسو په سی مور باندې کلیک واخلو، دلته زموږ سره لومړنی پی آی ډي ده. د پی آی ډي اړوند ټول معلومات درکوم. د پی آی ډي د لارې موږ تاسو کولی شو خپل بینانس ته کریپټو کرنسي راولیږو بغیر د کوم فیس څخه. همدارنګه که چیرې موږ تاسو پی آی ډي راولیږي او راته ووایي ماته یو ایس ډي ټي راولیږه یا ډیجیټل کرنسي راولیږه، تاسو کولی شئ د سیم د لارې ولیږئ او د ریسیپ د لارې ترلاسه کړئ. د کاپي کولو دپاره یې خاص ور باندې کلیک واخلئ، دا کاپي کیږي. څنګه چې بینانس آی ډي ده، همداسې پی آی ډي هم دا دواړه یو ډول دي، توپیر نه کوي. بل دوستانو موږ تاسو سره موبایل ټاپ اپ ده. د دغه اپشن د لارې موږ تاسو کولی شو د نړۍ هر نمبر ته ایزي لوډ وکړو، یعنې کریپټو کرنسي د ایزي لوډ د لارې ولیږو. دوستانو دې څخه بیک راځو، یو ځل بیا په دې پورته تصویر باندې ورته کلیک اخلو.
اخلو. خانو ګران دوستان یو ځل بیا په دې پورته پروفیل باندې کلیک اخلو. دلته څه کومې آپشن دي دا ځل درته دا ټولې در پېژنم. راځو په دې سیټینګ برخې باندې کلیک اخلو. لومړی موږ تاسو سره نوټیفیکیشن ته که چیرې تاسو سره دغه اپ وي دا به دوستانو تاسو اپ کې تر څو د بینانس اړوند د هر اپډیټ څخه پر وخت خبر شئ او معلومات یې ترلاسه کړئ. دې ځای کې دوستان وروسته بیک راځو. کرنسي موږ سره دوهم آپشن ده. تاسو به دلته هغه کرنسي انتخاب کړئ کوم سره چې تاسو اشنایي لرئ تر څو ستاسو موجوده بالانس پر همغه کرنسي سره وښودل سي. ما USDT انتخاب کړی د ډالرو ښودنه. بل موږ تاسو سره لانګویج ده. په کومه ژبه چې تاسو ښه پوهیږئ دلته ډېرې ژبې موجودې دي تاسو به همغه انتخاب کړئ. ما انګلیش انتخاب کړی. په دې ځای کې دوستانو موږ سره نورې آپشنې هم موجودې دي. یوز BNB دا اړوند معلومات هم در کومه کولی شئ. د کلر چینجز هم راولي دغه د ټریډ په مهال کوم د کندلو ښودنه شوي هغه تاسو چینج کولی شئ. همدارنګه تیم دی غواړئ په تیاره ډول یې تاسو ته وښودل شي یا په روښانه ډول د دې د لارې تاسو کولی شئ چینجز پکې راولئ بدلون پکې راولئ. همدارنګه دوستانو کوم بل مهم اپشن چې انشاءالله هغه به هم درته در وپېژنم. راځو دوستانو بل موږ تاسو سره یوزینګ BNB دا ډېر مهم ده. کله چې تاسو ټریډ کوئ که چیرې تاسو BNB انتخاب کوئ بیا به د ټریډ پر مهال له تاسو څخه پیس کم کټ کیږي. رابسې BNB به انتخاب کوئ او دغه ټول درې واړه آپشنې به تاسو آن کړئ. په دې ځای کې دوستانو د آن کولو ګټه یو دا ده چې کله موږ ټریډ کوو موږ څخه به پیس په کمه اندازه کټ کیږي. په دې کې چې کومې نورې آپشنې دي هغې اړوند تاسو خپله معلومات ترلاسه کوئ. هر یو آپشن کلیک کوئ. دلته معلومات شتون لري چې د څه دپاره کارول کیږي. دغه کومې مهمې آپشنې چې وي دا درته ما در وپېژندلي. ګرانو دوستانو دا وه د بینانس د زده کړې اړوند دوهم درس یا دوهمه ویډیو چې موږ او تاسو د بینانس له مهمو آپشنونو سره بلدتیا پیدا کړه او خپل ځان مو ورباندې وپوهوو. که ویډیو معلوماتي وه ویډیو ته لایک ورکئ. همدارنګه که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. ترڅنګ یې پر بیل آیکن باندې کلیک واخلئ تر څو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې در ورسیږي. زموږ او ستاسو راتلونکي درسونه به بینانس ته د کریپټو کرنسي انتقال وي. همدارنګه د ټریډ اړوند طریقې به زده کوو او ټریډ به سټپ بای سټپ زده کوو. که چیرې تاسو ورسره علاقه لرئ او غواړئ د کریپټو یا ډیجیټل نړۍ سره په بشپړ ډول معلومات یې ترلاسه کړئ او بشپړ ډول دغه مسلک زده کړئ نو همدا چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي درسونو څخه برخمن شئ. که چیرې غواړئ ټلګرام کې ګډون وکړئ یا ټلګرام د جوین کولو طریقه درته د ویډیو په لومړیو کې ما وښودله. کولی شئ پر همدغه طریقه زموږ ټلګرام چینل کې هم ګډون وکړئ او د کریپټو اړوند د هر نوي اپډیټ څخه پر وخت معلومات ترلاسه کړئ. دا و د بینانس د زده کړې اړوند دوهمه ویډیو. هیله من یم چې ویډیو به مو خوښه شوي او تاسو به یې معلومات ترلاسه کړي وي.